زما نوم اخونزاده شبیر احمد دی او زه گورنمنٹ شهید حسنین شریف هایر سیکنډري سکول نمبر 1 پېښور سټي کې وایس پرنسپل یم. ښه اخونزاده صاحب که دا راته ووایې چې تاسو څه وایې دغه د آرمي پبلیک سکول باندې چې تېر کال کم برید وشو د دغې پیښې چې کم دی نو دغه ذمهوار څوک دي؟ دا چې کوم واقعه وه د هر لحاظ سره دردناک وه او ډېر افسوسناک وه او د قومونو تاریخ کې په یو نظریه کې په یو تحریک کې هم د دې قسمه حرکاتو یا د قسمه واقعاتو د هغې جسټیفیکیشن موږ ته نه میلاویږي. یو هر واقعه چې هغه دغه شپه په شپه نه کېږي د دې سلسله کې مطلب دی چې د قومونه ذمهوار وي، د وخت پالیسۍ ذمهوار وي، زموږ چې کوم چارواکي دي د هغې پالیسۍ پکې هم دغه لري اهمیت لري، زموږ چې کوم عوام دي د هغې سوچ هم دی کې اهمیت لري او د هغې هم پکې یو لاس وي. نو دې کې یو عامل نه دی، یو فیکټر نه دی، دې کې سونو عوامل دي او په هغې باندې ښه تحقیق پکار دی، په هغې باندې ښه ریسرچ پکار دی. خو هغې حوالې سره زه به ووایم چې زموږ دا کې چې کوم هغه پروګرسیو خلک دي یا مطلب دی چې کوم جدید پسند دغه دي دغه خلک د هغې خاموشي یو لحاظ سره او کوم انتها پسند خلکو ته لار ورکول یا د هغې یو خاموش د هغې یو قسم مدد ورسره کول، د هغې سات ورکول، زما خیال دی دا هغه مین فیکټرز دي چې هغې سره په معاشره کې انتها پسندي زیاتېږي. زمونږ چې کوم په یونیورسټیانو کې خلک دي د هغې دې حوالې سره څه ذمهواري جوړي؟ زما خیال له ټولو نه اهم کردار هم د هغې دی بنیادي طور پر لانګ ټرم چې کوم پالیسیانې وي هغه هم دا کیدای شي چې نن موږ د قام بچی که په پرایمري سکول کې دی، که په های سکول کې دی، که کالج کې دی، که په یونیورسټۍ پوهنتون کې دی، هغه بچی را بیدار کو، هغه پوه کو، هغه موږ د اعتدال میانه روی او د برداشت چې کوم یو کلتور دی هغې ته راولو. هغې ته موږ دا ووایو چې بل انسان ته یا بل طرف ته غیر ضروري په بل چا باندې بلکې عیب لټول، د بل تهذیب باندې خبرې کول، په هغې باندې ټکونه کول، د هغې نه موږ پرهیز وکړو او موږ بهتره ده چې خپل اصلاح وکړو. زما خیال دی چې موږ زیات باقي چې کوم فوج کوم عملیات کوي عوام هغې سري د هغې پسې پوشتي انشاءالله موږ هغه سپورټ کوو. ورسره زموږ د استادانو په هر لیول باندې د پرایمري نه تر یونیورسټۍ پورې د دې ډېر لوی کردار په دې کې کیدی شي او هغې ته خپل کردار په صحیح معنو کې اوس د هغې کردار زیات شوی ادا کول پکار دی.